سلامونه احترامات مې قبول کړئ. ګرانو دوستانو، نن دا ویډیو دې دپاره ده چې هلک په بدو عادتونو یعنې کونیتوب باندې څنګه راوړي. که تاسو د فیملي یا وړو سره یې نو زموږ ویډیو سکیپ کړئ یا هینډ فري استعمال کړئ او ځان له وګورئ. ګرانو دوستانو، اسلام موږ ته هرې طریقې ښوولي دي او د هر بد عادت نه د بچ کېدو اسلام موږ ته هم طریقه ښوولې ده. اسلام وایي چې کله یو دوه وروڼه هم د 10 کالو نه سیوا شي نو دوی به یو ځای نه سموي. کله بد عادت داسې پیدا شي چې کله یو هلک وي هغه د ملګرو سره یا ګاونډ سره شپې کوي یا د یې سره بیټکونو کې کښېني یا داسې رشته دارانو کره ځي هغې کره شپې کوي او هغې کې نورو هلکانو سره په یو کټ کې ویده کېږي، نو د دې نه اکثر دقې بد عادت طرف ته مایل شي. نو تاسو چې څومره هم د 10 کالو نه سیوا هلکان وي، بلکې نن سبا زموږ چې د 15 کالو نه هم سیوا وي، نو هغه یوازې ویده کوئ، هغه بالکل نورو هلکانو سره مه ویده کوئ. امید دی چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان.